دریم سوال دا پوښتنه شوې ده چې په دا ګروپو کې په دا واتس اپ ګروپو کې د قرآن مجید ختم یې نو ډېر خلک وایي دا ختم کول دا ذکر کول دا سپارې ویشل دا صحیح نه دی نو د دې جواب چیش دی د دې په باره کې جواب دا دی چې دغه ګروپونه چې جوړ شوي دي دا کم سنت عمل نه دی دا یو د برکت عمل دی ګرته سره یو ځای سي په ګډه یو عمل سره کې کلوس ختم بخاري دا بخاري شریف ګرته سره یو ځای سي یو برکت اخی نو اوس هم قرآن شریف دا ګرته د ښځو ګروپان اکثره ښځې سره یو ځای سي نو یو ما دغونه قرآن ویلي ما دغونه قرآن ویلي هغه به حساب کتاب سي نو اوس بیا دوام سوال په دغه د قرآن په ګروپ کې دا کېږي وایي دا خو نو ښکاره سول د نامه او د دې دپاره یې دا وکړله نو نامه او د شیان خو سړی نیت وکړي چې زه د نامه دپاره کوم بیا نو د نامه دپاره او که دا نیت نه دی نو ولې ناکه تور پر تړې چې دا خو ته د نامه دپاره کوې او بیا دا ګروپ جوړېدل د قرآن شریف ګورتو ته ویشل چې ته دغون وای دغون وای دا ضروري هم نه بولي څوک دا کې څوک ضروري وبولي یا یې سنت وبولي چې دا سنت طریقه ده یا دغه طریقه ده چې ویشي بیا غلط دی او بیا د هغه سي چې دا د محرم اوازونه معنا نور نارینه اوري په دا ګروپ کې نو بیا هم غلط دی نو هغه خو بعضې د ښځو ګروپان یو اول زموږ ګروپ دی د ختم ګروپ دی زه په هغه ګروپ کې یم لا نه یوازې ښځې دي او هغه مثال مازې دا سره وایي اکثره په لیکل سره وایي دغونه سپاره ما واخیستله بله خور ورته ما دغونه واخیستله نو دونه سختچي نه ده پکار دا د قرآن مجید ګروپ کې و که په هغه کې نور شیان کله دغه چې ما بیان کړ دغه شیان علاوه نور شیان کیږي نو بیا غلط دی او پاته د ښکاره خبره سول ښکاره خو نو په دې کې نیت نه دی نو دا خو په تبلیغ کې خلک نوم ورکوي ولې که زما نوم 3 ورځې هغه خلک په مسجدو کې پیسې ورکوي ولې که زما نوم 10,000 ډالره نو دا خو هم د نامه سول عمرې په یاد ولرئ په نیت کېږي ښکاره چې یو سړی دا نیت وکړي چې د زه ریا وکړم خلکو ته ښکاره کړم دا په نیت کېږي څلورمه پوښتنه یې چا کړې ده چې په د خارجو وطنو کې موږ د روان یو د واوره ډېرې نو پر کالو چادري و پر دغو باندې د واوره ولګېږي او بعض ځایونه بیا باران اوسې خټې نو دا اوس پاک چې که ناپاکه دي په حدیث مبارک کې هم راغلی دي چې دا بالکل پاک دي مفهوم یې دغه دی چې دا واوره او دا خټې پر لارې پرچې د باران بعد دا بالکل پاکې دي البته که معلوم سي چې په خټو کې یا په واورو کې یو ناپاکي شی وه هغه ستا پر کالو یا پر چادري ولګېدل نو بیا ناپاکه دي مګر صرف خټې یا دغه د باران اوبه یا واوره دا شیان چې پر کالو ولګېږي دا هېڅ بالکل ناپاکه نه قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایټ کې د ګنټۍ بټن اوکې کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسیږي